درنا خپور ستا پراتلو شولو ظلم او وحشت په ختم دو شولو وړانګې د رحمت او هدایت خورې لمر د نبوت پراختو شولو لمر د نبوت. د افغانستان د تاریخ پاڼې د قربانیو او بریاو له داستانونو ډکې دي. په دې منځ کې د غویي اتمه یوه له هغو ورځو څخه ده چې د افغان ملت د سرښندنو او ازادۍ غوښتنې نښه ګڼل کیږي. د 1458 هجري شمسي کال د قوس په شپږمه د شوروي اتحاد زرګونه سرتیري د افغانستان خاورې ته داخل شول چې دا یرغل د افغانانو د خپلواکۍ پر ضد یو ښکاره تیری و. خو افغان ولس د خپل دین، وطن او ارزښتونو د دفاع لپاره د جهاد بیرغ پورته کړ او د اشغالګرو پر ضد یې مبارزه پیل کړه. د مجاهدینو دا استقامت چې له کلونو جګړو، قربانیو او ستونزو سره مل و، بالاخره د 1401 هجري شمسي کال د غویي په اتمه د بریا زیری راوړ. په همدې ورځ د شوروي پلو رژیم سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته داخل شول چې دا د اشغال پای او د افغانانو د سختیو او ستونزو وروسته بریا وه. د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د شهامت، غیرت او د دوی د جهاد او د فتح مبارکه ورځ ده. په دې ورځ باندې د روسانو ګوډاګی حکومت او د هغوی آثار د منځه لاړل، خو متاسفانه چې په افغانستان کې ځینې مجاهدنامه ګروپونو د شوروي د بقایاو سره په ګډه اتحاد وکړ او د جهاد په ارزښتونو کودتا وکړه. په افغانستان کې بیا هم هماغه خاقاني پرچمیان په دوهم شکل واک ته ورسېدل. متاسفانه مجاهدین او افغانان د جهاد د ثمرې ته پرې نه ښودل. نو په مجموع کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده، د شهامت ورځ ده، او دا چې وروسته کودتا وشوه او نړیوال استعمار د غوښتل چې په نړۍ کې د جهاد نسخه نتیجه ورنه کړي، نو متاسفانه چې په نتیجه کې اسلامي انقلاب جوړ نه شو. د غویي اتمه نه یوازې د یو نظام سقوط بلکې د یو ملت د عزم، یووالي او قربانۍ نښه ده. دا ورځ موږ ته یادونه کوي چې افغانان هر وخت د خپلواکۍ، عزت او ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره چمتو دي. ثور اتم بیا د افغانانو یو تاریخي او پر افتخار ورځ بللی شو. خو بدبختانه چې یو څو مشرانو د خپلو شومو هدفونو لپاره هغه قربانۍ هدر کړې چې افغانانو د څه لپاره ورکړې وې. دلته باید چې یو شرعي اسلامي نظام نافذ شوی وی او افغانانو خپلې هیلې پکې لیدلې وی، لکه څنګه چې له افغانانو سره یو ځای ځینې هیوادونو په همغه وخت کې بریا ترلاسه کړه. هغوی چې اوس په کوم وضعیت کې دي او موږ چې په کوم وضعیت کې یو، دا د هغو څو معلوم و مشهورو معروفو اشخاصو له لاسه دي چې بدبختانه به یې ووایو. خو الله عز وجل د افغانانو د قربانیو په بدل کې تیر 15 کلنه اسلامي دوره افغانانو ته په لاس ورکړه چې دنیا ونه شو زغملی. یو ځل بیا دلته د امریکا جامع ناټو اشغال حاکم شو، خو اوس بیا الحمدلله افغانانو یو خپلواک او مستقل حکومت ترلاسه کړی، یو مستقل نظام یې ترلاسه کړی چې د افغانانو د آینده خوبونه به انشاءالله پکې رانغښتي وي او راونغاړل شي د یو ترقي او مترقي او پرمختللي خپلواک او باثباته افغانستان په هیله. نن موږ د هغو ټولو شهیدانو، مجاهدینو او سرښندونکو یاد تازه کوو چې د دې خاورې د ازادۍ لپاره یې خپل ځانونه قربان کړل. د هغوی قربانۍ به هیڅکله هیرې نشي او د دوی لاره به زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره د الهام سرچینه وي. نن ډېر زیات د خوښۍ او خوشحالۍ ځای ده چې په افغانستان کې د روسانو د ماتې ورځ ده، د غویي اتمه. دا چې روسان په افغانستان کې مات شوي دي، د افغانستان ولس مجاهد دی او د افغانستان خلک هیڅکله د اسلامي نظام نه بغیر بل نظام نه غواړي. لله الحمد. تاسې هم ګورئ چې 14 کاله افغانستان خلکو
او مجاهدینو روسانو سره جنګ وکړي او د افغانستان څخه یې روسان وشړل. د هغې څخه وروسته 20 کاله امریکایانو او د هغې متحدینو سره افغانانو جنګ وکړي، خو لله الحمد په نتیجه کې موږ او تاسو د اسلامي نظام خاوندان یو. په لومړي سر کې تاسو ټولو د افغانستان هویر ملت ته د دې ورځې په مبارکي وړاندې کوم. مبارک شه. اتم د سور خو د افغانستان لپاره د خوشحالي ورځ ده. په دې ورځو د مجاهدینو د قربانیو له برکته افغانستان ته ازادي او خپلواکي راغلې ده او دا زموږ د افغانانو او د مسلمانانو لپاره د ویاړ او د افتخار ورځ ده او په دې ورځ باندې ټول افغانان خوشحالي لمانځي او په دې ویاړ باندې په ملت لوزن کې نن غونډه هم ترسره شوه چې ټول د امارت مشران راټول سوي وو او د دې لمانځنې په باره کې پروګرام وکړ. ډېر ښه خوندور مجلس وشو. الله پاک څخه ډېر راضي یو چې د مسلمانانو لپاره داسې یو د خوشحالي ورځ هم په تیر تاریخ کې راغلی ده. 8 ثور یک روز تاریخی است و در این روز افغان‌ها استقلال خود گرفتند و در این روز یک کشوری که در اینجا آمده بود اشغال کرده به افغانستان، او را افغان‌ها با جهاد و با غیرت خود با شهامت خود شکست دادند و این یک روز پر افتخار است برای تمام افغان‌ها. د اتم دسمبر خوشحالیانې او دغه داسې په یوه ازاده فضا کې چې موږ نن د اتم دسمبر دلته لمانځو، دا د ټولو مسلمانانو لپاره یو افتخار ده، ځکه دغه 40 کاله په افغانستان باندې بیا خصوصا په مسلمانانو باندې اولین یرغل د انګریزانو و، وروسته له هغه نه بیا پسې د روسانو و. اول هغه چې انګریزانو و ته هغه یوه خوشحالي ده، دا وروسته چې روسان پسې و ته هغه بله خوشحالي ده، بیا اوس د امریکان پسې و ته دا بله خوشحالي ده. دا نو د ټولو افغانانو لپاره یو افتخار ده چې داسې په یوه ازاده فضا کې موږ نن دا ورځ لمانځو او موږ نن دلته په دا غونډه کې ګډون هم کړی. افغانان باید د دې ورځې نه ډېر څه زده کړي. دا ډېر تاریخي ورځ ده. د دوی د افغانانو وینو رنګ راوړ، خو باید افغانان په ټولنه کې ټول اسلامي حرکتونه جریانات په دې پوه شي چې انقلاب راوستل اسانه دي، خو د انقلاب ساتل سخت کار ده. هماغومره پانګونه چې په جهاد باندې کېږي، د جهاد په بریا باندې کېږي، هماغومره توجه به د جهاد اثارو ته او د جهاد نتیجې ته هم هماغومره پام وشي چې بیا د جهاد ثمره ورنه څوک ونه تروړي. افغانستان له دې نه دوه شیان باید درس واخلي. یو چې تل باید متحد پاتې شي، ځکه د ثور اتمې د افتخار ډکه ورځ چې موږ له داسې حالت سره مخ کړلو هغه دا و چې افغانان متحد پاتې نه شول. او دویم دا چې د همسایهګانو د ګاونډیو یا د لرې دښمنانو د هغوی شومو اهدافو ته باید متوجه سي چې لکه څنګه په تیر کې موږ په قومونو، په سمتونو، په ژبو، په حزبونو سره وویشلو، په راتلونکي کې باید بیا سره ونه ویشي. او افغانان که له بدخشانه تر نورستانه تر خوسته تر ننګرهاره دغه ټول په یو نوم او په یو ژبه او په یو وطن په نوم باندې سره متحد پاتې شي. دا ونه وایي چې زه پښتون یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه ترکمان یم، زه پشهیي یم او یا زه هزاره یم یا په بل قوم باندې په دې باندې باید ونه ویشل سي، بلکې ټول سره یو شي او د خپل هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره کار وکړي. د غویي اتمه د افغان ملت د یووالي، استقامت او بریا سمبول دی او موږ ته دا درس راکوي چې د خپلواکۍ او عزت څخه ساتنه وکړو.